ولسمشر غني ته د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د لیک پښتو ژباړه. ښاغلی ولسمشره، هیله لرم چې تاسې به ښه یاست. زه به همدا ډول یو لیک عبدالله ته هم ولیږم. زه خوښ یم چې ستاسې سره د خبرو موقع په لاس کې لرم. دغه لیک کې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ستراتیژۍ چې ستاسې او ستاسې د ټیم لیدلوري هم پکې شامل شوي دي تاسې سره شریک کیږي. تاسې ته زه دا لیکم چې د افغانستان پر وړاندې د متحده ایالاتو دریځ څه دی، د یو ژر وړاندې تګ او بیړنۍ پالیسۍ څخه چې په څو راتلونکو اونیو کې به رامنځته شي. ولسمشر جو بایډن او زه تاسې ته د دغه لیک له لارې خبر درکوو. که څه هم تر اوسه موږ په دې اړه چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې څه وکړو خپله کتنه بشپړه کړې نه ده، خو دې پایلې ته رسېدلي یو چې د سولې بهیر چټک کړو او ټولې ناراضه ډلې سره راټولې کړو. په بنسټیز ډول او لنډ وخت کې د مسایلو د حل لپاره یو جامع او تلپاتې اوربند ته اړتیا ده. دغه موخې ته د رسیدو لپاره موږ پر ډیپلوماټیکو لارو کار کوو او دې برخه کې د سیمې هیوادونو او ملګرو ملتونو په لاندې ډول اړینه ده. لومړی، موږ هوډ لرو چې د ملګرو ملتونو وغواړو چې د افغانستان د سولې بهیر په هکله د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا د بهرنیو چارو او ځانګړو استازو د بحث لپاره غونډه جوړه کړي. دوهم، ما له سفیر زلمي خلیلزاد غوښتنه کړې ده چې د سولې او اوربند په اړه یوه لیکلې طرحه تاسې او همدا ډول له طالب مشرانو سره شریکه کړي. دغه طرحه کې د تلپاتې اوربند، انتقالي ټولشموله حکومت او له هغې وروسته د ټاکنو له لارې د نوي حکومت مسایل شامل دي. دریم، موږ به د ترکیې له هیواد غوښتنه وکړو چې د افغانستان د جمهوریت او طالبانو په ګډون ناسته برابره کړي ترڅو د سولې تړون سره پکې وروستی شي. زه ستاسې او ستاسې له ټیم غوښتنه کوم چې دغه ناستې ته خپل استازی راولېږي. څلورم، موږ ستاسې لید سره همغږي یو چې افغانستان کې د روان لوړ تاوتریخوالي د کمښت لپاره باید هره وروستۍ هڅه ترسره شي. موږ د نوي ورځو لپاره تاوتریخوالي د کمولو طرحه چمتو کړې ده چې په دې وسیلې به د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه ونیول شي. زه هیله لرم چې هغه طرحه چې سفیر خلیلزاد به یې تاسې سره شریکه کړي په مثبته بڼه ونیسئ. زه له ډاکټر عبدالله سره ستاسې ګډ کار له پخواني ولسمشر حامد کرزي او پروفیسور عبدالرب رسول سیاف سره اړیکې ستایم. هیله لرم چې تاسې څلور د یو سوله ییز او پر امن افغانستان لپاره په ګډه کار سره وکړئ.